درود وی ډیر وایي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. امام بخاری رحمه الله د کعب بن عجر رضی الله عنه روایت راوړی صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې یا رسول الله موږ ته خدا پته لري چې په تا باندې سلام اچول دا څنګه دي، خو دا درود دا به څنګه وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم اللهم صل علی محمد الی آخر درود ابراهیمی دا کوم چې موږ وایو دا ټول نه غوره درود دي. بیا په دې کې نورې صیغې هم راغلي او صحیح خبره دا ده که سړی دی کې بله څه صیغه او بله طریقه استعمال کړي هم جایز ده، خو چې شرکي الفاظ پکې نه وي. د درود دا مسله به مختصر بیان کو اگر کدام تفصیلی خبره ده. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل د ډېرې غټ فضیلت راغلی او دا لازم دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره وشي په هغه باندې درود دی وویلی شي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي البخیل من ذکرت عنده، بخیل هغه دی چې زما تذکره د هغه په مخ کې وشي او په ما درود ونه وایي. او دویمه دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي په منبر باندې خطو آمین وی. صحابه کرامو یا رسول الله آمین وی او وی جبریل وی چې الله دې هلاک کی هغه سړی او هلاکت دي د هغه سړي دپاره چې ستا تذکره د هغه په مخ کې وشي او هغه په تا باندې درود نه وایي. دا خیري د جبریل دی او آمین پې چا ویلی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. بیا هم درود نه وایي. یا بعضو لفظونه ډېر سخت په دې کې زموږ د پښتانه ډېر شاته دي چې رښتیا ووایو په درود ویلو کې. ته به سل پیرې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم ووایې او د دې د خولې نه به یو پیر هم درود نه خیږي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. خو صرف د فتوو او د خبرو مشینان دي دا بعض پکې فتوو ته نیغ ناست دي، خبرو ته په علماو پسې نیغ ناست دي او په خپلو ته دا مسله نه ده معلومه چې د پیغمبر تذکره وشي نو انسان درود وایي. اوږده درود نشي ویلی علیه الصلاة والسلام وایه، علیه السلام وایه، یعنی سبرخه خو پکې واخله که نه. حدیث کې دا راځي انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي من صلى علي صلاة واحدة چا چې په ما باندې یو پیر درود وی صلی الله علیه 10 صلوات وحط عنه 10 خطیئات، الله به پې لس رحمتونه راوولی او لس ګناونه به تې الله کم کړي په یو پیر ویلو سره لس ګناونه به څه شي؟ معاف شي. او څو رحمتونه؟ لس رحمتونه به الله راوولی. ناشنا روایت ته امام ترمذی رحمه الله راوړی دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام ابن ابي شیبه رحمه الله. ابی بن کعب رضی الله عنه راغی په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله انی اکثر الصلاة علیک، په تا باندې وی زه درود ډېر زیات وایم یا رسول الله، فکم اجعل لك من صلاتي، نو د دې درود څومره برخه ستا دپاره کمه؟ رسول صلی الله علیه وسلم ما شئت، هغه ستا خپله مرضي د شریعت څه دې کې صحت خو نه دی ایښودی چې دومره حصه به لازم درود وي، ستا خپله مرضي ده. وی الربع یا رسول الله څلورمه حصه به کم؟ رسول صلی الله علیه وسلم ما شئت فإن زدت فهو خیر لك، دا ستا خپله مرضي ده او که ډېرې نو خیر به ډېر شي. وی یا رسول الله النصف، نیمه به دعا غواړم او نیم به څه کومه؟ نیم به درود ویم. رسول صلی الله علیه وسلم ما شئت او ستا خپله مرضي ده فإن زدت فهو خیر لك، که ډېره دې کړی خیر به ډېر شي. وی یا رسول الله الثلثین، دوی حصې د دریو. رسول صلی الله علیه وسلم ما شئت او ستا خپله مرضي ده فإن زدت فهو خیر لك، او که ډېره کړی خیر به ډېر کړي. هغه یا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها اذا، نو بس بیا صحیح ده، نو بیا به صرف په تا باندې درود ویم، صرف په څه کوم؟ درود ویم. رسول صلی الله علیه وسلم بیا خو اذن بیا خو چې کله دا چل دی کونو اذن تکفى همک ویغفر لك ذنبک، بیا خو بدل الله ټول غمونه ختم کی، ګناونه بدل ټول وبخي. دې فضیلت ته څه خیال دی؟ بیا به څه ختم شي؟ ګناونه او څه غمونه
او همدغه دوه مسله د دوه مشکله دي موږ ته غمونه دي او څه دي ګناهونه دي دغه هر انسان ته دغه مسله ده یا غمونه دي یا ګناهونه دي د ختمېدو او د هغې نه د خلاصېدو لاره هغه دا ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر وایه علماو په دې باندې کتابونه لیکلي کتابونه غټ غټ په رسول الله درود ویلو فواید او فضایل بعض علماء څه د سلو د پاسه فواید ذکر کړي زه درته صرف یو شل ذکر کومه یا څه د پاسه شل چې زموږ د جذبه ښه ډېره شي اولنی فایده په درودو کې هغه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره باندې عمل کول دي دا به ټوله غټه فایده ده دویمه فایده هغه دا ده چې د ملائکو په شان کار کول دي ان الله وملائکته یصلون علی النبی ملائک درود وایي تام درود وایي نو کار دی وکړو د چا په شان کار دی وکړو د ملائکو په شان دریم فضیلت او فایده کار دی وکړو د الله د کار په شان ان الله وملائکته یصلون علی النبی څلورمه فایده لس رحمتونه به د باندې راووري په یو پیر سره لس رحمتونه پنځمه فایده لس درجې به د الله اوچتې کړي لس رحمتونه راوورېدو او څو درجې اوچتې شوې لس او شپږمه فایده لس نیکیانې به د الله ولیکي اومه فایده لس ګناهونه به د الله کم کړي دا کوم چې ما لس وي دا یو کس به وي ګورئ نه یو کس به وي ما ته خو پوره ووایي چې یو زه وایم لس رحمتونه لس درجې څه اوچتې کړي لس نیکیانې او لس ګناهونه لس ګناهونه به کم شي اتمه دعا قبلی رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست یو کس راغی دعا یې شروع کړه لاسونه یې اوچت کړو ډایرکټ یې دعا شروع کړه رسول صلی الله علیه وسلم ویې دا ستاسو د ورور چې ډېر تادي وکړی وی بیا د طریقه وښووئ درود پکې ووایه درود سره دعاګانې قبلي هغه کس ښه صحیح دعا وغوښته خو رسول صلی الله علیه وسلم ویې داسې چل وکړو تادي وکړه چې ګوره زموږ په باره کې به څه وي دا د مانځه نه بعد چې 2 سکنډه لاس بره ونیسي به یې مخ له راواچوي رسه پیړې چې دوی د دعاګانې به قبلي او که نه تاسو ته خو ما ووایي که نه د بوزه کې مې درته دا خبره کړې وه زه د جومات نه ووتم نو یو کس وختي د جومات نه ووتو هغه اخوا دوکان دی نږدې دغه دوکان او دغه نه یې دومره به دلته ملګري به یې نږدې ملګري به یې وپېژني نو دوکان یې راوړی هغه دوکان یې کولاوه نو زه چې څنګه ووتم زه هم وختي ووتم زما کار و زر ووتم چې زه ووتم نو دې کوڅه کې ولاړې لاسونه یې اوچت کړي هغه دعا یې کوم ځای کې وغوښته هغې په دې کوڅه کې وغوښته بیا یې د مخ له چې دی هغه لاسونه راواچول او راواچول ما یې اوس د کومه دعا وغوښته ده ګوره څه ووایي څه ونه خو دا بس یو عادت جوړ شوی دی خیال هم دی لکه چې د مانځه نه پاسي چې دا څه نه یې کړی که نه دا ګیره داسې داسې نه یې کړي نو د ده باندې وخت نه پاس کېږي او یا هغه نور پکې راوتې بیا به داسې کته خپې لاس راکاږي داسې دا هم نشته وایي ما دم اچوه په ځان باندې اذکار د ځان له مستقل عبادت دی او دم اچول ځان له څه دی تاسو ته وایم دم اچول مستقل عبادت دی اذکار مستقل عبادت دی او دم اچول مستقل عبادت دی نو دا کم ملګري چې هر ذکر د دم په نیت وایي نو دوی غلطه کوي هر ذکر به هم د دم په نیت نه وي کله نه کله چې ته داسې وشوه ودې وي ذکر او بیا دې چوف کړو صحیح ده د رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دي صاحب چې هغه به د هر مانځه نه بعد به چوف او بیا به د لاسونه اجرا کوو کته یې بوځي او په ترخونو کې او دغه کې څه ناشنا ناشنا چلونه به کوي دا خلک کوم د رښتیا خبره به کوو حقیقت به وایو ډېر خلک هم د دینداري په دې کوي چې الله مې د دین د لاسه ساتي بس یعنی صحیح ده
داسې ناروا نه ده خو لکه غټ مقصد د انسان څه پکار دی چې زه دینداري په څه کوم چې الله زما نه څه شي الله راضي شي دی اوس د اذکار یې په دې ووي چې په ځان به یې چوف کړم نو چې د بد نظر نه مې الله وساتي سی به دې دپاره د اذکار وي او که دا چوپ موپ دې پې بند کړو که نه نو بیا دله د اذکار هم نه وایي نو دا طریقه د رسول الله وسلم نه ده ثابته نه د صحابه کرامو نه چې هغوی به د هر مانځه نه بعد اذکار وي او د اذکارو نه بعد بیا څه کول بیا به یې چوف کوو ذکر سره دا مسله مخې ته راغله یو دا مسله ذکر سره دا بعض کسان او یا به په لاس را په سترګو کې به دا ګوتې راکړي بیا به یې ښکل کړي دا طریقه هم نشته دا طریقه دا نشته ابوالعز یو عالم په دې باندې خبره کوله وی دا بعض وایي چې دا محبت دی د چا سره د رسول صلی سره د رسول صلی د نوم تذکره وشوه نو داسې چل وکړو څه یې ښکل کړو خپله ګوته یې ښکل کړه نو یو عالم پرې رد وکړو ډېر ناشنا ردې پرې وکړو وایي زه حیران یم دې محبت ولې حیران یې وایي نوم د پیغمبر یاد شو او ښکل داسې کړه خپله ګوته په خپلو شونډو او دا محبت شو د چا سره پیغمبر سره نو وایي دا څه ناشنا خبره نه ده خپله ګوته ښکل کړه محبت دی د چا سره د رسول صلی سره دا اوس ناشنا شارټ کټ لارې راوتي دي خپله ګوته ښکلوه او محبت د پیغمبر سره دی نو دا طریقه دا په شریعت کې نشته دا ګوته ښکلول که سړی هسې دا بعض کسان چې کله دا سترګه ومږي نو بیا دا ګوته ښکل کړي دې حکمت چاته معلوم دی ماته نه دی معلوم سترګې د الله نه بیا ښه چې غور دې ونه شي دا هم د ځان نه جوړ کړي وي بل څه حکمت دی کې ښه دا سترګه به پرې ومږي او چې په سترګه دې نه راښکو دې بیا کار نه کوي دا ډېرې خبرې داسې دي زموږ په دې معاشره کې چې هغه بې سنده دي پالتو خبرې د هغې نه ځان ساتل پکار دي نو په هغې کې بعض دا بدعي اذکار یا په بدعي طریقو سره اذکار دغه شان اذکار کول په دغه طریقه باندې د الله الله هو دا نشته زموږ په شریعت کې دا نشته دا ګډه مډه نشته ګډه هم لیدلې ده که نه ده داسې نوي نوي پکې راوتي دي اوس او الټې ځوړند کلي الټې دغه د ځوان زوی دی چې ځوړندی وي ځکه چې دې خلکو ته چې حق بیانه نه یې قبلی هم په دغه مولای خوښ دی چې ځوړندی وي موږ چې حق بیان کړو ډایرکټ را باندې فتوې ولګوي دا وابي دی او دا د پلاني ملک دی او دا غیر مقلد دی او دا داسې دی او دا داسې او دا داسې او د دوی هغه ځوړندی او بیا ورته هم خوشحاله دی وي دا هم زموږ دپاره عزت دی چې زه یې څه کړم زه یې ځوړند کړم ووایي نو دا ګډه مډه اللهم الله او دا بدعي اذکار دا زموږ په شریعت کې الحمدلله دا نشته دا څومره چې تاسو وینئ که دا ړقېږي راړقېږي چې دا الله الله کوي دا نشته زموږ په شریعت کې ګوره دا د صوفیه او د تصوف دین دی دا د تصوف ځان له دین دی تصوف دا کم تصوف چې نن سبا چلیږي د دې د اسلام سره هېڅ کار نشته ګوره اسلام سره هېڅ کار نشته الحمدلله زموږ په شریعت کې اذکار شته خو اذکار په سکینت او په وقار سره دي او هر سړی به یې ځان له کوي او ښه په خشوع سره به یې کوي د هغې سره دې جاړي د هغې سره دې سوچ کوي د هغې سره دې فکر کوي خو دا ګډه او بیا د الله په کورونو کې دننه او بیا دا ټوپونه وهل او دا په ځان باندې پیریان راوسته دا زموږ په شریعت کې دا نشته دغه شان دغه هغه دانو باندې ذکر کول خیال دی که په دانو باندې ختم کوي دا د کجورو په اډو کې که په هر څه کې بل څه کوي دا نشته صحیح خبره ده چې دا د رسول سلم نه دی ثابت او چې یو کار د رسول سلم نه ثابت نو د هغې کول نه دي پکار د دې سره یو بله مسله به ذکر کړو هغه
په تسبو باندې ذکر کول څنګه دي یا په هغه مشین باندې نن سبا هغه مشینان راوتي دي بټن وایي سره نمبر راوړي دا خبره یاد ساتئ چې خیر ټول خیر د چا په لار کې دی د رسول صلی الله علیه وسلم په لار کې دی وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم درود وایي کنه په رسول صلی الله علیه وسلم په درود سره مجالس خسته کیږي او الحمدلله دا زمونږ مجالس چې دي کې به درود ډیر اوري نور که نور هغې ته ورنې بای کې رحمت الله علیه ډېر ویلی کېږي هلته څه ویلی کېږي رحمت الله علیه او دلته به تا اوري په مخه صلی الله علیه وسلم ځکه چې دلته خبره ټوله یا د الله ده یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده او یا د صحابه کرامو ما خبره سره اخیستې وه د تسبو چې لاره ټوله په لارو کې غوره لار هغه لار د چا ده زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده هغه تسبیح نه دي استعمال کړي صحابه کرامو نه دي استعمال کړي او حدیث کې دا راځي چې کان یعقد التسبیح بیمینه رسول الله په ښي لاس باندې دا ذکر کو په دې ګوتو باندې په دې ګوتو په دې بندونو په دې به ذکر کو نو جواب د مسلې دا شو چې تسبیح استعمالول نه دي روا په عام حالاتو کې الا د هغه سړي دپاره چې سپینګیری یا یې ذهن کمزوری او په هغې کې هغه حساب کتاب د ده په ذهن کې نه کیني نو بیا یې بیا استعمالولی شي و حساب نه کیني زموږ په ذهن کې خو الحمدلله ښه کیني ښه هېڅ مشکل راته نشته ښه خپل حساب راته معلوم بل دا چې دا ګوتې به ګواهي کوي د قیامت په ورځ نو تا دا ګوتې محرومه کړي کله چې تسبیح استعمال کړي یو اهمه نقطه راته بیان کړمه اهمه و اهمه هغه ده چې د تسبیح د لاسه په انسان کې ریاکاري راځي نن سبا چې داسې دي چې ځان نه یې مولا ګوټه ورته کې جوړ کړي او یا داسې امیر سي وي یو ګش ولګوي نو بیا اوس داسې وړې ورته کې تسبیح تا سره به خبرې هم کوي په هغې به هم کړسا جوړه کړي کړسه لیکن ته ما سره خبرې کوي چې په دې ځای کې دې څه وایي ګورئ کېدای شي دا ټکي شماري چې دومره ټکي مې نن وي نو بیا بل نقصان دا وشو ریاکاري خو پکې راغله د تسبیح د لاسه اوس دی ریاکاري کوي دویم نقصان دا وشو چې د عوامو په ذهن کې دا خبره کېناسته چې د چا په لاس کې تسبیح نو دا سړی څه دی دا دیندار دی او چې د چا په لاس کې تسبیح نه دا نیک عمله نه دی څومره غټ نقصان وشو معمولي نقصان وشو که ډېر وشو ډېر نقصان وشو یو شی عبادت نه دی د هغې نه شعار د عبادت جوړ شو اوس تسبیح ته 15 وخته لمونځ کې تهجد کې هر قسمه عبادت کې خو تسبیح د سره نشته زموږ په معاشره کې تا دینداره نه وایي خو که ته یو لمونځ هم لکه اکثر دی چې دا منافق ټیپ سړی هم تسبیح ګرځوي لیدلي مې که نه مې د خلکو د دوکه کولو لپاره سپینه ټوپۍ به په سر کړي سبحان الله سبحان الله او دا غټې تسبیح به ورسره وي په دې تسبیح د خلک دوکه کوي خو چې دا خلک یې ویني خلک څه وایي دا سړی نن نه وي هغه دوکه ورکولی شي 4 میټره خو داسې تسبیح دومره غټې تسبیح چې د سړي سره یا به دوکه ورکړي وایي نو داسې پکې نشتې چې دا تسبیح استعمالوي د دوکې ورکولو لپاره نو جواب د مسلې څه شو چې تسبیح استعمالول نه دي روا الا دا چې یو سړی عمر یې ډېر دی یا بیمار دی ذهني کمزوری دی او دوی چې زما نه حساب کتاب خطا کېږي او زه ډېر اذکار کوم نو بیا هېڅ خبره نه ده کولی شي والله اعلم شرعي اسکار ختم شو بدي اسکار راغلو او ډېر زیات دي سبحان الله سبحان الله دا ښکلې نقطه زموږ د مشر ذکر کړه الله دې د په علم کې برکت واچوي سره د ټولو اول خو دلته چې کومه مسله د ورور ذکر کړه هغه دا چې اذکار د 1 لاک پیري 2 لاک پیري دشتي کې نشتي زمونږ هغه دې ته څه وایي وظیفه څه شی وظیفه نه راکړه مولوي صاحب راشي زما خواله ډېر هلته خو عادت کړي دي په وظیفو باندې که دلته چې راشي زما خواله وظیفه غواړي نو زه ورته وایم
د تهجدو په ټیم کې لاس اوچت که الله ته وجاړه نن نوې وظیفه د دین غټه وظیفه چاته معلومه ده چې د تهجدو په ټیم کې الله د دنیا اسمان ته راکوز شوی دی ته ورشه وجاړه الله ته ویا الله ته وایې چې څوک څه غواړي زه وله ورکومه زه د نه دا غواړم رایې کماله دی وایي نه جي وظیفه وایم وظیفه هغه هلته هغو راړولي دي په وظیفو باندې که زما نه دا سوال دومره ډېر کېږي دومره ډېر زه تاسو ته څه ووایم اوس که زه ووایم تاسو به چې ده مبالغه وکړه چې همیشه چې سوال کېږي غالبا دی زما بچی نه کېږي وظیفه زه غریب یم وظیفه زه بیمار یم وظیفه زما دا کار نه کېږي وظیفه زما دا په دې وظیفو باندې عادت کړي او دا وظیفې چې ورکوې که نه یو څو روپۍ جیب ته چې ښه غټ کاروبار هم دی په دې ښه غټ دغه روانېږي لکه څنګه چې هلته خلکو سټارټ کړی دی کاروبار وظیفې ورکوه او خېټه ساته په وظیفو باندې نه دا قانون یاد ساتئ قانون په شریعت کې ذکر چې کوم محدود راغلی دی د سلو نه زیات نه دی راغلی زما دا خبر ګورې لږ په کولاو دماغ واورې ښه محدود چې راغلی دی زیات نه زیات څه دی سل او غیر محدود څومره دی چې څومره کې اوس یو سړی راغی مولوي صاحب وله وظیفه ورکړې ده چې ته به 1 لاک پیرې سبحان الله وې زما دا خبره یې واورېده وی وګوره ستاسو نه خو هغه مولوي صاحب ښه دی ولې ښه دی وی تا ووایي چې زیات نه زیات محدود سل دی او هغه څه ویلي دي 1 لاک دی کم یو غوره دی زه غوره یم که هغه دا خو یو وجه شو چې د پیغمبر طریقه بل لا محدوده دي هغه ورته 1 لاک خو موږ ورته وایو که طاقت دي 2 لاکه ووایه که طاقت دي څو ووایه 2 لاکه ووایه 3 ووایه 4 چې څومره ویلی شي نو ډېر خو دا شو نو دا یو عام قانون یاد ساتئ ګورئ ښه چې محدود عدد د اذکارو د څونه زیات نه دی راغلی د سلو نه زیات چې کوم ځای کې دې حدیث ولیدو حدیث او په هغې کې دا و چې چا 200 پیرې دا ووایي چا 300 پیرې دا ووایي پوه شي چې دا حدیث کورنی حدیث دی څه دی کورنی یعنې کور کې جوړ شوی دا لږ قانون یاد ساتئ وره زیات څومره ووایم مولوي صاحب چې څومره یې ویلی شي وایه 1000 پیرې ووایه 2 ووایه 3 ووایه 15,000 پیرې ووایه نو بیا د دې مشر خبره کومه چې دوی وکړه ډېره ښایسته خبره چې دې تثبوت ضرورت هم په دې راغی چې داسې وظیفې میلاویږي وایي 1000 پیرې به دا ووایي 2000 پیرې به دا ووایي 1 لاک پیرې به دا ووایي نو هغې له بیا څه ته ضرورت دی تثبوت او شکر دی چې لا دا وله کافي شي هلته د حرم کې مې لیدلي غټې غټې اوږدې پوره داسې په دیوال باندې یو تسبه پرته وي داسې دغه وله برابر دي دغه اذکارونه ځکه چې 1 لاک پیرې 2 لاک پیرې او دا بوډۍ بیخه مصروفه کړي دا ښځې هغه خاوندان ښه خوشحاله دي چې دا ښځې ورسره جبه ډېره وایي هغه وایي چې زموږ دې ښځو له چې ته مولوي صاحب دغه وظیفه ورکړی نه دوی به په ذکر کې وایي چېرته یوه ښځه تلې وه په یو کس پسې چې هغه به د تعویزونه جوړول وایي تعویز راولي کوي خاوند چې دی نه خاوند مې وایي او ټکۍ او کنځي مې نو داسې تعویز راولي کوي چې نه مې وایي نه مې ټکۍ او نه مې کنځي او ته صحیح تعویز راولي کو او دا چې کله ستا خاوند راځي نو ته به څه به کوې ورسره خوله کې به یې نیسي بیا یو هفته بعد چې راغی هغه ورته وایي حالات څنګه دي وایي داسې کافر تعویز دې لیکلی دی وایي چې د اوسه پورې نه هغه ما ته څه غږ کړی نه یې وهلی یم نه یې ټکولی یم کمال اشتیا هغه کمال په تعویز کې نه دا ژبه دې لکه کنټرول کوي هر څه برابر دي چې تا وایي خو ستا د خولې د لاسه دې وایي که نه ستا د ژبې د لاسه دې وایي ته به بیا ادبي کې نو اکثر کوم خیال کړی په دې کور کې دا بوډۍ او دا زنانه په دې اذکارو کې لګیایي او 10 پیرې قرآن ختم کو 4 پیرې ختم کو د کلمې ختم پکې د سورت یاسین ختمونه انسان ورته حیران شي چې دا د ختمونو مشینان دي په ورځ کې دوی ما 4 ختمه وکړو او په میاشت کې سړی پوره ختم نشي کولی نو هغه ټول
لنډه خبره او حاصله دا ده چې دا ټول بدعات او خرافات دي خزعبلات دي دا په دین کې نشته